د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ له سیاسي توافقنامې د هرکلیو او مخالفتونو په اوج کې جمعیت اسلامي ګوند له دې هوکړې سره مخالفت وښود. د صلاح الدین رباني په مشرۍ جمعیت ګوند د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د تیرو ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې د تقلبي رایو په اساس اعلان شوي او د تقلبي رایو په اساس رامنځته شوی حکومت مشروعیت نه لري. جمعیت ګوند وایي چې عبدالله په دې توافق سره پر ملي پروسو د خلکو باور کم کړ. د خلکو رایو ته درناوی ونه شو، نو ځکه دوی له دغه توافق سره مخالف دي او د نظام د تغییر لپاره خپله مبارزه جاري ساتي. د تیرو ولسمشریزو ټاکنو نتیجه د قانون خلاف اعلان شوې. موږ پخوا روښانه کړې وه چې د دغو پایلو په نتیجه کې رامنځته کېدونکی حکومت مشروعیت او قانوني اعتبار نه لري. په اوسني توافق کې تقلبي نتایجو ته مشروعیت ورکولو سره د خلکو اراده له پامه غورځول شوې. د واک تمرکز هم ساتل شوی چې موږ ته د منلو نه دی. جمعیت ګوند د نظام پر غیر متمرکز والي ټینګار لري. موږ له دې غوښتنې هیڅ کله شاتګ نه کوو. تر ټولو مهمه سوله ده او دې هدف ته رسیدل د ښکیلو خواو ترمنځ ملي خبرو او د سیاسی جهاتونو ملي اجماع ته ضرورت دی. بسیار جامع و شامل نبودن نیز یک تهدید است به دلایل از اینکه شخصیت‌های مهمی در این زمره دیده نشدند و بدیهی است که احزاب و سازمان‌ها و جریان‌های کلان نقش زیادی دارند در مسئله ساماندهی وضعیت. بحران امنیتی ما، بحران اقتصادی ما، بحران ثبات سیاسی ما در حقیقت یک مسئله کلان است که باید مشارکت جامع صورت می‌گرفت. د ولسمشرۍ ټاکنو نومان رحمت الله نبیل د دې هوکړې په غبرګون کې ویلي چې له نه حکومت څخه اوسنی جوړښت بهتره دی. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي چې تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې دریم ځای درلود، وایي چې راتلونکی حکومت باید همه شمول وي، نه دا چې د دوو ټیمونو له لوري رامنځته شي. حزب اسلامي وایي چې په راتلونکي حکومت کې باید ټول اړخونه او جریانونه ځان وویني. راتلونکي حکومت باید په واقعي معنا پراخ بنسټه او همه شموله او ټولو مطرحو سیاسي جهتونو ته د منلو وړ حکومت وي. یوازې د سیاسي قدرت ویش د دوو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ دا د افغانستان سیاسي بحران او مشکل نشي حل کولی. د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د توافقي حکومت جوړېدو سره د